تازه او د خوښۍ خبر. اشرف غنی او ملا یعقوب مجاهد یو موټی سول. ملا یعقوب وایي پاکستان د افغانستان پښې وهي او نه غواړي چې نړیوال را سره تعامل وکړي. دا چې اشرف غنی او ملا یعقوب مجاهد څنګه یو موټی سول او ملا یعقوب ولې پر پاکستان توندې نیوکې کړي دي، بشپړ حال را سره همدغه روان ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ملا یعقوب وایي پاکستان په بېځایه تورونو غواړي چې موږ نړۍ ته بې وعدې وښیي. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له العربیه ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان د دوی د نظام خلاف د بې باورۍ په هڅو تورن کړی. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په بېځایه تورونو غواړي چې نړۍ ته موږ وعده ماتونکي وښیي. ملا یعقوب مجاهد ادعا لري چې دوی نړیوالو سره خپلې ژمنې عملي کړي او اوس باید نړیوال پر خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی په رسمیت وپیژني. هغه په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو او سعودي عربستان څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. ملا یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې د ده په تعبیر پردیو فرمایشونو ته به دوی غاړه نږدي او هم به ازمویل سوي څیرې په خپل حکومت کې نه شاملوي. ملا یعقوب مجاهد په کابل کې له پاتېدو سره د مخکیني ولسمشر اشرف غنی د وژلو د احتمال ادعا هم رد کړې او ویلي دي چې دوی حمید کرزی، عبدالله او نورو زیاتو پخوانیو سیاسي څیرو سره ښه چلند کړی دی. همدارنګه په ورته مهال ډاکټر محمد اشرف غنی تازه ویلي دي نه مې درته ویل چې پاکستان د هیڅ چا دوست نه جوړیږي او هر چاته دا ډول ناځوانه دامونه ږدي. ملا یعقوب مجاهد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې منتقدان یې دوی نړۍ او افغانانو سره د دوی د نظام د نه تعامل ملامت لوری بولي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.